ګرانو لیدونکو له دروغ او جوړ بوي بیا هم تاسو خدمت کې د نو ویډیو سره حاضر شوم د ویډیو کې ملګرو د چیلی اپلکیشن چې ما مخکې معرفي کړو د ویډیو مې هم په جوړ کړی ځینې ملګری موږ ته میسج کوي چې موږ څنګه کولای شو دغه اپلیکیشن څخه پیسې ویډرا کو یا هغه نغد ترلاسه کو نو دغه ویډیو کې تاسو ته چیلی اپلیکیشن څخه ویډرا ټرست والټ ته او کې ایکس والټ ته همدا شان د مومو د لارې نغد ترلاسه کوي یا هم څنګه لدی څخه ایزی لوټ کوي خپل موبایل ته یا هم هغه ورونه چې پاکستان کې د جیسکش او ایزی پیسه د لارې نغد ویډرا څنګه لدی کوي نو راځي دا سره په دې ویډیو کې وګورئ لومړی خو ملګرو چیلی اپلیکیشن ما مخکې ویډیوګانو کې هم تاسو ته ویلو چې دا څلور ورځې تاسو ته وړیا ده څلور ورځې تاسو ته وړیا کار کوي دلته تاسو ته 100% لایف ټایم درکوي چې کله تاسو هر ورځ دی کې 2 دقیقې صرف ویډیو ګورئ دغلته تاسو ته خپل هم لیکي چې ورځ 2 دقیقې نو بیا دغه لایف ټایم ورو کمیږي او په څلور ورځو کې زیرو کیږي او په څلور ورځو کې تاسو ته کم $8 دا فری درکوي او چې هغه $8 تاسو ته درکړل نو د هغه د ویډرا لپاره شرط ده چې تاسو به د مارکیټ برخه ته راځئ او دغلته به دا ګلاسز باندې کلیک کوي او دلته به تاسو اوس مهال مخکې $4 وو اوس $15 غواړي اوس 10% تخفیف ورکوي تاسو به راشئ دغه باندې به کلیک کوي د ګلاسز باندې په دا $4 او 13 سنټه دا به بای کوي یعنی دی کې به تاسو $4 سرمایه گذاري کوي چې بالکل ملګرو دا هیڅ خطر نه لري د سرمایه گذاري سکیم فراډ او دوکه پکې نشته ولی ما وویل کنه چې څلور ورځې فری تاسو ته $8 درکوي او چې کله تاسو په $4 دغه ګلاسز بای کوي هغه $8 هم تاسو هغه دقیقه ویډرا کولای شئ او بیا بل هغې وروسته هر ورځ تاسو ته $0.5 درکوي تر یو میاشته پورې په 10 دقیقې ویډیو کتلو روزانه ښه نو ګلاسز د بای لپاره هم دغلته ګورئ بایننس پی باندې به تاسو کلیک کوئ او دغلته یو آپشن ده په نوم د انټر پرومو کوډ دی پرومو کوډ کې تاسو دغه کوډ ولیکئ ګورئ وین TER2 او دغلته د اپلای وهئ تاسو ته 10% ډسکاونټ درکول کیږي دا ګورئ 10% ډسکاونټ درکول کیږي له $4 ګورئ $15 ته راغی نو په $15 تاسو اوس دې کې پیکیج فالولای شئ ښه دغه طریقه اوس راځم زه غواړم چې دغه کم ډالر چې ما سره دی کې جم دي دا ویډرا کوم دې د ویډرا لپاره په والټ آپشن کلیک کوو صحیح ده نو دلته ګورئ بیا ما پکې ویډیو کتلې $12.5 مې برابر کړي د دې د ویډرا لپاره تاسو به دغه ایکسټرنل والټ باندې کلیک کړئ دلته به اول والټ کریټ کوي بیا به لږ شان BNB کرنسي دی ته ولېږئ دا ګورئ ما ورته 23 سنټه BNB لېږلی د فیس لپاره پکارېږي تاسو $1 $2 ولېږئ همدلته به در سره دایمن پکارېږي لیږلو لپاره هم دغلته ګورئ دغه ادرس ده دغه ادرس به تاسو کاپی کوئ او لټرس والټي بایننس لار څه دی ته یو اندازه BNB ولېږئ بیرته په ایکسټرنل والټ کلیک کوم راځم په د لیک وین به تاسو کلیک کوئ د ویډرا لپاره دلته به د ټرانسفر آپشن ووهئ او زه اوس غواړم دغه $12 مې ویډرا کوم دلته ماکس واهم ټول ویډرا کوم 10% فیس کټئ او باقي به موږ ته راشي لاندې کنفرم وهمه نو دغه کې به موږ نه تقریبا یو $3.5 فیس کټ کړي او دومره لیک وین به زموږ والټ ته ځي کنفرم لاندې وهم تقریبا هماغه $3.5 فیس خپل کټ کو د ویډرا نو دغه دا موږ ته ډاون شو د ځای څخه کټ شو اوس به ایکسټرنل والټ ته لاړ شي ایکسټرنل والټ نه بیا موږ هر ځای ته دا پیسې لیږی شو یو ریفریش ورکوم دا ګورئ یو اندازه فیس کټ که څه کم $9 موږ ته راغله ښه زه اوس راځم غواړم چې دا ویډرا کوم لومړی راځم ټرست والټ ته د ویډرا طریقه تاسو ته ښیم صحیح ده چې دا څنګه ټرست والټ ته ویډرا کوو تاسو به خپل موبایل کې خپل ټرست والټ ته لاړ شئ مثال دا زما ټرست والټ ده دا به راواز کوي نو اوس به ټرست والټ ته د ویډرا لپاره ښه زه راځم د خپل والټ وازوم هغه کسان چې غواړي ټرست والټ ته ویډرا وکړي لومړی به تاسو پورته په دغه آپشن کلیک کړئ دا ګورئ دغه 2 نقطې غوندې دلته به تاسو په دغه جمع کلیک کوئ او دلته به لیک وین اضافه کوئ دا ډول صفحه راځي دلته به په د اترم کلیک کوئ او دا به په دې لومړنۍ BNB باندې کېدی دغلته به یو ادرس تاسو دې ته ورکوئ دا ادرس زما ټلګرام چینل نه کاپي کوئ دا چې مو ورکړه دا ګورئ لیک وین خپله راځي لاندې به امپورټ آپشن ووهئ او لیک وین به دلته ایډ شي دا ګورئ لیک وین ایډ شو او ما دې ته ویډرا هم کړې ده خو تاسو ته طریقه ښیم اوس به چې ټرست والټ ته د ویډرا لپاره دغه ریسیو آپشن به ووهئ او دلته به د خپل ادرس کاپي کوئ ادرس چې مو کاپي کړو بیرته به چیلی اپلیکیشن ته راشئ او له دې ځای به اوس ویډرا وکړو دلته به اوس په دغه لی باندې کلیک کو او دلته به ویډرا ووهو ویډرا چې مو ووهه دغلته به همغه د ټرست والټ ادرس مو واچوئ دغه ده ادرس مو واچو او دلته به دا ماکس ووهئ ماکس چې مو ووهه لاندې به کنفرم ووهئ ستاسو ویډرا به څنګه شي لاړ شي ټرست والټ ته اوس راځم اوکې ایکس والټ ته ویډرا خپل اوکې ایکس والټ به واس کړئ د والټ برخې ته که غواړئ اوکې ایکس ته ویډرا وکړئ دغلته دا ګورئ دغه علامه په دې به کلیک واخلو او دلته به دا کاسټوم کرپټو باندې کلیک واخلو دلته به هم دغه بیټکوین په نښه کلیک واخلو دا به په BNB باندې کېدو لاندې به راشو دلته به BNB موجوده وي دا ګورئ BNB سمارټ چین په دې به کلیک واخلو اوس همغه ادرس به دلته هم پیسټ کړو لیک وین به دلته ایډ کړو په دا لاندې سمبول به کلیک کړو دا اوس ایډ کېږي دلته موږ ته نو دلته خپله لیک وین راځي دلته به موږ کنفرم ووهو او دا لیک وین به دې کې لومړی راواز کړو
نو دغه د ایډیټ شو لی کوین. موږ ته بیک بیرته ځو، پورته بیک ځو. دلته اوس موږ ته لی کوین ښیي، دا لاندې راځو، دا ګورئ لی کوین. په همدې لی کوین به موږ کلیک کو او دلته ګورئ دا ادرس ده. دا ادرس به کاپي کو او بیرته به لاړ شو چیرته چیلی ته. چیلی نه به اوس دې ته وډرا کوو. نو دلته چیلی ته راځو ملګرو، بیرته په دا خپل لی کوین باندې کلیک اخلو، دلته بیا وډرا وهو. دلته هم ادرس اچو د خپل اوکې ایکس ویلټ او دلته ماکس وهو، ورته دا ټول کنفرم لاندې وهو. د موږ وډرا به څنګه شي وبرسیږي اوکې ایکس ویلټ ته. نو په دغه طریقې اوکې ایکس ویلټ ته هم لیږل. اوس پاتې شو ملګرو موبایل ته د ایزي لوډ په شکل د لیږلو لپاره دغه لی کوین څنګه ایزي لوډ کو. د دې لپاره ملګرو تاسو دغه کم ټلګرام آی ډي چې وینئ دغه ته به تاسو میسج وکوئ په ټلګرام کې. دغه ستاسو د لی کوین تاسو څخه اخلي او بدل کې تاسو ته ایزي لوډ پې کوي. بالکل ملګرو اعتباري کس د تاسو سره یو افغانۍ فراډ او دوکه نه کوي، زه ضمانت یم. صحیح. نو لی کوین به تاسو څخه اخلي او تاسو ته به څنګه کوي ایزي لوډ کوي. او همداشان تاسو کولی شئ دا لی کوین اوکې ایکس ویلټ کې څنګه کوي بي ان بي ته هم بدل کوي او هغه بي ان بي بایننس ته ولېږئ او له هغه ځایه هم ایزي لوډ کولی شئ. او پاتې شو MTN مومو د لارې یا که نغد هم غواړئ دا ترلاسه کوئ، نو بیا هم همدغه ټلګرام آی ډي ته میسج وکوئ. ستاسو دا لی کوین به تاسو ته نغدو پیسو ته هم بدلئ او که MTN مومو یا د لارې غواړئ پیسې واخلئ ترې، هغه ته به هم تاسو ته پیسې لیږي. نو دغه په اسانۍ سره. نو دی تر دې و او هغه ملګري چې پاکستان کې دي هغه بیا کولی شي چې دا لی کوین څنګه کي مستقیم خپل جی اس کش یا ایزي پیسه ته هم ولیږي. د دې کار لپاره دلته ګورئ ټرانسفر آپشن شته ده. ټرانسفر آپشن نه البته دې څخه بیک وځو، ایکسټرنل وایلټ ته ځو، بیرته بیا هم بیک ځو. نو هغه ملګري چې په پاکستان کې دي د ایرن په برخه د کلیک وکړئ، دلته ګورئ دلته ډایرکټ ایزي پیسه او جی اس کش ته هم دا د وډرا آپشن به ووهو. ایزي پیسه یا جی اس کش ته که کوم ملګري غواړي وډرا وکړئ، دغه ځای څخه د کرنسي سلیکټ په دې به کلیک کړئ، دلته به پی کې آر انتخاب کړئ د پاکستان پیسې او دلته مینیموم وډرا چې د لی کوین هغه 1.9 ده. دلته ګورئ جی اس کش ایزي پیسه، دغه دواړو ته تاسو تینا کولی شئ وډرا وکوئ. جی اس کش یا ایزي پیسه مو انتخاب کړئ، لاندې کنفرم ووهئ، بیا درته نور آپشنونه راځي، خپل د جی اس کش یا ایزي پیسه نمبر ورکئ او تاسو ته به هغه ته وډرا ورسیږي. نو دی تر دې ملګرو زه اوس غواړم دغه خپل پیسې او تینا څنګه کمه واخلم میګزي صرافي ته ستاسو مخکې وډرا کړم چې ایا دا ماته رسي که نه رسي. نو د دې کار لپاره زه راځم په لی کوین کلیک کوم، دلته وډرا وهم ملګرو او زه اوس ځم خپل د میګزي ادرس راخلم. نو دوستانو میګزي صرافي نه مې لی کوین ادرس واخیست، دلته مې واچو او دا مقدار به ورته ماکس وهم، لاندې کنفرم وهم، دا به اوس ماته یو دقیقه کې میګزي صرافي ته ورسیږي. بیا هم کنفرم وهم. نو دغه د وډرا مې وشوله، دا اوس یو دقیقه ټایم نیسي، له دې ځای کټ شول، اوس ماته رسیږي. نو دغه د دوستانو څنګه چې وینئ دغه مقدار لی کوین 3.30 لی کوین معادل د $2 ماته له چیلی اپ څخه دغه اوس ورسېدل. نو دا بالکل ملګرو ښه اپلیکیشن د سکیم فراډ او دوکې پکې څه نشته. هغه ویب سایټونو کې بیا دا سکیم او دوکه شته، خو دې سیسټم کې نشته ده. نو که غواړئ فعال کړئ هم کولی شئ، ماته کومنټ ولیکئ د چا مشکل یا د دې د فالو لپاره تاسو ته بي ان بي یا USDT پکاروي، هم موږ ته میسج کولی شئ. کوم ټلګرام آی ډي چې تاسو وینئ همدته میسج وکوئ، تاسو ته د فالولو طریقه او فالئ هم تاسو ته.